سروبي ولسوالۍ ده او د لطبن د نوم سره به شاید تاسو ډېر اشنا یاست. یو نوم به مو زما په شان ډېر اورېدلی وي، خو راځئ نن یې عملاً در باندې وګورم. کله چې لږ جلال آباد ته یا د کابل راځئ، د سروبي ولسوالۍ چې د کابل مربوط کېږي د دواړو ولایتونو مابین دی او په دې کې موږ په همدې سړک باندې رابیل شولو او دغه سړک او دغه ساحې چې تاسو ته ښکاري دا د لطبن د سړک په نامه باندې یادېږي چې کابل جلال آباد دویم لین سړک دی. نو نن مې غوښتل چې د دغې لارې ځینې ویډیوګانې او ځینې مشکلاتونه او ځینې سهولتونه چې په دې لاره کې شته دی هغه درته در وښایم. نن د دوشنبې ورځ ده او د اپریل د میاشتې 6 تاریخ دی. په دې لاره کې سړک یې خام دی او د پخېدو چارې تقریبا د ډېره وخته نه لګیا دي چې پخېږي به دا سړک، خو والله عالم خدای دې وکړي چې زر تر زره پوخ شي، ځکه د کابل په بله لاره باندې د ماهیپر په لاره باندې ډېر ټکرونه کېږي. نو که دا لاره جوړه شي نو زه مطمئن یم چې هغه ستونزه به تر ډېره پورې حل شي. او بله ستونزه چې وه په دې سړک باندې ډېر زیات بیروبار و. کله زه په دې طرف باندې راتللم نو سړک چې ډېر تنګ دی، په یو طرف باندې ځینې وخت کې چې بیروبار ډېر په یو طرف موټرې پرېږدي، په بل طرف یې پیله کوي. دا د نن ورځې د دې لارې دغه حالاتو چې موږ پرې راتېر شولو